دویم ورونو دویم د قربانی سره انتهایی ضروری شي هغه د انسان صحیح نیت د ورونو قربانی معنا قربت دا نږدېواله یا چې په دې کې مقصد یو مقصد وي چې موږ په الله ته ځان نږدې کو مشرکان به څه وي ليقربونا الى الله زلفا چې موږ په الله ته ځان نږدې کو دا قربانی مقصد صرف بداوي چې موږ نه غوښه مقصد دا نه د مونږ شهرت مقصد دا نه د مونږ بل څه مقصد دا مقصد صرف چې الله رضا شي او دا په دې بل آیات چې ما ذکر کړ په دې کې رب فرمایي لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ګوره نه د دې څارو دا غوښه الله ته رسي ولا دماؤها دې دا وینم الله ته نه رسي ولکن یناله التقوى منکم تاسو دا تقوا الله ته ورسي ورسی معنی څه ده ابن کثیر رحمه الله فرمایي يقبل ذلك ويجزي عليه معنی دا ده چې تاسو دا تقوا دا اخلاص يقبل ذلك الرب دا قبلوي هم ويجزي عليه او په دې باندې الله اجر ورکوي د زړه دا اراده چې صرف دا مقصد دا چې موږ الله رضا شي که قربانۍ کې دا نیت راغله چې دا خلک وایي چې ډېره غټه قرباني وکړه پلا دومره منونه پکې راغله قرباني ضایع کول ورونو خرابول ځان ته قرباني کدا مقصد وي چیرې دې مو واړه دا بیا د نورو خلکو غوښو ته خپه کېږي دا مقصد د قربانۍ خطا شو نیت خراب شوله که مقصد دا وي چیرې خلک ما باندې اعتراض کوي ته ګوره دومره مالدار یو قرباني نه کوي د خلکو د خبرو نه د ځان بچ کوو دپاره دام قربانۍ مقصد ضایع شو صرف الله رضا ده الله دے رضا دے پارا قربانی اور شہرت ایسنا عطا ابن یسار تابعی دا اغد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کرت تا پوسو گا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دور لی دلے دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کے بدا قربانی سنگا کی دلے نو دی اغد جواب ندا معلومی گی چی دی اغا مقصد داو چې په یو کور کې لس کسان نو لس قرباني وکړي 15 کسان 15 قرباني وکړي که یو قرباني وکړي ځکه د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه جواب په دې دلیل ده چې هغه ته وی کان الرجل یضحي بشاة واحد یو ګډ یا یو چیلې په دې باندې به صحابه او قرباني کوله انه وان اهل بیته دا یو ګډ یو برخه دا به د دې طرف او د کور ټول د طرف نه فیاکلون ویطعمون صحابه کرام خپل به غوخه وخوړي ملګرو باندې غریبانو فقیرانو باندې به غوخه وخوړي ابو ایوب انصاری رضی الله فرمایل ثم تباه الناس بیا خلکو فخر په دې باندې شروع ګورو نن دې سوشل میډیا دور الګ پلان کیږي چې په 2 لک باندې چيله خرڅ په میډیا باندې درغلي او میډیا ویل درغلي پلان کیږي چې په دومره لکونو باندې دا شی خرڅ شو دا شی ثم تباه الناس بیا خلکو فخر شروع کړ بدیږي نو ابو ایوب انصاری الله فرمای فصارت کما ترى اتانن چکم حالت ویننو نن څه حال راغله مونږ یې چې دا ابو ایوب انصاری رضی الله دا خو ډیر ښه بختور دور و کنن دور دی لیدل 2024 کې ته حالات دی لیدل چې قرباني خلکو څه ته وې ثم تباه نن خو بل حال جوړ شو نورونو دا هیڅ مقصد نه مقصد به قرباني چوي چې مون الله پر رضا شي مون په الله د توحید اقرار وو لتکبر الله علی ما هداکم دی الله تسبیح دی الله اسم دی الله تکبیر بسم الله والله اکبر به باندې ویو دی الله د توحید نعره به باندې بولن کو توحید سبق به باندې تجدید دا دویم مقصد دویمه خبره ده